کیږي د افغان کډوالو د سرانان کیمپ فعال ظاهر پښتون صاحب په خیر مننه بنيري صاحب تاسو او د ډیوه رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی لوړنی وعلیکم السلام پرون د ډیوه خبريال حافظ شیرانی مونږ ته نعمت سرحدي مونږ ته ویلی وو چې د کراچۍ نه چې کوم کډوال نیول کیږي هغه د بیر د سرانان کیمپ ته روان دي راته ویل شي څومره خلک در رسیدل دي الته سرانان کیمپ کې سهال دی دغه په بلوچستان ایالت کې کوم زموږ د لس کمپونه یا پندغالي ارویس چې ورته وایي د چې کوم افغان کډوال وسیږي په بلوچستان کې اقتصادي حالت او د روزګار تاسو ته معلومیږي چې دلته نه د کمپنیانو ست نه د روزګار ست نو د زموږ افغان کډوال مجبور دي چې سین ایالت او پنجاب ایالت ته ولاړ شي او د خپل بچانو د لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي نو کله چې د پاکستان د حکومت د خواڅخه او خاص کر د صوبه سند د صوبایي حکومت د وزیر اعلی د خوا یا د انتظامیه د خواڅخه کوم اعلان وسو چې موږ افغان کډوال نیسو نو په دغه کې هغه افغان کډوال متاثر سول چې کوم پیوار کارډونه ای سی سی کارډو ولډرز دي نو په هغه کې د ازمر د بلوچستان د کمپو کم پندغالي چې دي خاص کر د چې ریپورت سرادي صاحب جوړ کړی هغه زموږ چې زه په کوم کم کې په پندغال کې وسیږم هغه سرانان پندغال دي دلته په سلګونو نه ان په زرګونو هغه غریب کار خلک چې په کراچۍ کې پر ډیرانو باندې کاغذونه ټولول د بیرس خراغلي دي په سرانان کې میشته سوي دي یو تعداد پولیس نیولې و چې د وسم په تانو کې ناشتي چې هغه کارډونه د پولیس له خوا څخه یا سریسي خو بیا دوی عدالت چې پیشي بیا دوی دا خپل ریپورت دا ورکړي چې مقصد د دوی سره قانوني اسناد نه ول نو زموږ دغه کم کریک ډاون چې په صوبسین کې شروع شوی دی دغه سره د بلوچستان افغان کډوال ډیر سخت متاثر شوی او مهرباني دا ورته و چې ته چې په کوم سرانان کې کیمپ یا پړغالي کې سو دغه خلک څونه درغلي دي موږ ته نن په کراچۍ کې د طالبانو چې کوم کونسل جنرال دی هغه ویلي چې تقریبا 800 خلک نیول شوی دي گرفتاری شوی دي تشمیره معلومه ده څومره کشمیر کې خلک درغلي الته ما درته ول د سکور د سرانانو په حواله خبرو کو د سکور نسته چې دا یو یا دوه کس په کراچۍ کې کار نه کوي خو دا وخت چې دی پوس ولې موږ آبادی 15000 آبادی ده او 15000 فامیلیان دي دا اکثریت چې دی پوس ولې خلک د پولیس د بیر سره غلي دي په کمپو کې میشته سوي دي دوی خو فامیلی نه وسیدل دوی صرف یوازې الته د خپل روزګار د لپاره وسیدل کله چې دا کریک ډاون ولګي دي او نیول تړل شروع سول نو دوی د خپل بیر سره ورزیدل را لدل د بسرانان کې میشته او ظاهر یو څو ځانګړي پښتني کول غواړم سانه ته د سو کال راسي بسرانان کې یا کډواله سونه مدو شوستا زما پیدایش دی په بندي خوشتل خان کې سوي دي او زموږ والدین چې راغلي په 1980 کې نو زما پیدایش دی په واته شپږاتیا کې سوي دي یعنی زما پیدایش دلته رالوي سوي دلته په دغه سرانم پندغال او عمر دی چې څومره دی تقریبا 3 کاله خوښه جوړیږي فکر کوم یا 8 کاله جوړیږي 8 کاله کې کله داسته یاد دي چې کوم افغان مشر تاسو د کیمپ تر غلې وی د کډوالو د کیمپ تاسو لیدلی وی تاسو حال کتلې په خپل سرګو دلته چې دی بنيري صاحب اوس افغان مشران چې دی د افغانستان د حکومت د خاصه چې دا کم زما په یادي څوک نه راغلي په افغانستان کې هر نظام راغلي دي خو څوک نه راغلي چون دلته په ار صوبه کې افغانستان هر نظام چې خپل ځان د کنسلګری او کنسل د غلري خو د ماجرو چې کوم دوی اتشوي لري هغه راځي ناست پاست کې خو د کار نه دی کړی چې تیرسوي نظامونو چې مقصد هغه د افغان کډوالو ستونزې پالسوي خو دلته زموږ سره غټ کار چې کوي هغه یونیسیار کوي یونیسیار زموږ د پویم هغه د باغ باندې باس کومه ما مطلب دا چې د مليونو پښمنه کې افغان کډوال دي د سلورو لسیزو نه زیاته موده وشوه په دې کې قانوني دي غیر قانوني دي تاول سرانان کیمپ کې واځي 50000 خلک دي 15000 کورونه دي داسې لس کیمپونه دي په بلوچستان کې پښتونخوا کې کراچۍ کې په بل هزینو کې او اسی دا خبره تکله محسوس کړی دا
ظاهر چې پکار نه و چې کله یو داسې هغه حمید کرزی خو په کوټه کې پاتې شوی د خپلوان دي کورونه وو هغه اشرف غنی صاحب د دې مخکې وس چې کوم دي طالبان مولا حسن اخوند دغه مشران ټول په دغه ځای کې په مدرسو کې وو د دې مخکې حکومتونه داسې کله تا فکر کړی چې کاش ته موږ یو مشر یو ځل خو راغلی وي چې دا زما د ملت د وطن د قام خلک په دې کډوالو کې په دې کندوالو کې په دې خیمو کې په دې کیمپو کې په دې پنډقالو کې ژوند کوي څنګه ژوند روان دي دا ژوند د انسانانو هم دی سبق ویل شي صحت شته دی خوراک شته دی روزګار شته دی توقیر ابرو افغانیت ژوند دی کنه دا تاسو په کار نه و چې چا اوس کړی دا سوچ کله نه کړی ظاهر بنری صاحب دا زما غ سوال دی چې کوم زما په ذهن کې دی زبې لږ درته خلاصه کوم دا مشره کډوال سو مرچاره کډوال کولو چا د کیمپو تر راوستلو چا په د کیمپو کې میشت کولو هغه کسانو کولو چې ورمر د افغانستان د ازادۍ د لپاره جنگیږي هغه د ازادۍ د لپاره پوسولې مر هڅه کو کله چې دوی د قدرت پرګدۍ کې نستلې دی بیا ملت یې کړی کداغه د مجاهدینو دورو کده کرزي دورو کده اشرف غنی دورو کده چاودانوي خلک چې راغلي دي چې طالبان اسلامي امارات راغلي دي دوی تر اوسه پر رسمیت نه دي پیژندل شوی دا نور کوم چې پر رسمیت پیژندل شوی د دنیا ډالر زو کومک وار شو مر 12 کال د نم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پر کتابونه نه درلول ونیري صاحب سکولو کې دا وښ دوی ناری وي دلته بیا مرچون کډوال په سیاست کار نه لرو خو ځینې خبرې دي چې پېست یو افغان د یو افغان وګړي په توګه زموږ په ذهن کې ستا خو د ځینې مجبوریتونو په خاطر باندې نسو یادولې ولې ځکه نن زموږ افغانان چې دی بیا دغه ټاپو الزامو د شان د بیا ډیر فارغ نه است یعنی دوله ناری وولې دغه د دنیا په رسمیت پیژندلو مشت کتاب را نه کی نو زه بیا د دې مشر او د دې ګورنمنت یا د دې مشرانو سمج څه دغه استفاده وکړي څه ګټه به مشتراوي پاتې د افغانستان اسلامي امارات چې نو راغلی دا اوس ستاسو انټرویو څخه در مخه د کوټي کوم چې د ماجور رئیس دی کاری رحمت الله صاحب ماته میسج کړو په واتس اپ باندې چې مقصد زموږ څومره په واس کې مرسته تاسو په خدمت کې دا سید کونسلګریان چې کوم دی د کونسل دارو نظام زموږ سره دغه کړي خو زموږ هغه څه په درد نه دی خوري لکم چې وکړو زه یو مظاهر خپکی کنه زه سو نوري پښتنم داسې کول غواړم چې ذاتی نوعیت پښتنې دي ستاسو احساس سره ستاسو افغانیت سره تړلې پښتنې دي یو وشتمه پیړۍ کې یو مونږه ټیم وشتمه پیړۍ کې تعلیم وزه ډیره خدا د صحت وزه ډیره خدا د ژوند د صفاو وو وغیرہ وغیرہ د کډوالو د یو کور چې داسې ایډیل یا د بیلګې په توګه یا د مثال په توګه موږ ورکول شو مثال په توګه ساده کور نقشه سره راته ویل شي څنګه کور دی د څه شیانو نه جوړ شوی دنده پکې څه وسایل دي ژوند پکې څنګه کیږي راته هغه نقشه ویل شي خو دې شراته مثال په توګه کوم بالکل بنری صاحب زما کور نه زه د ټول کډوالو د لس کیمپو انزور درته وړاندې دا یو د مثال په توګه بالکل مثال زه خبره درته کوم زه ګیس نه لرم زه بجلی نه لرم زه یو ډبه وبه په 100 روپۍ رانیسم مرچ وس په هم پیړی کې شتون لرو دا کم زموږ پکچر چې پوسولې شو کېږي هغه څه نه دی لکه کم چې د کډوالو د پاره پوسولې څه کېږي دلته ډېری خبرې دا وزه په خټین کور کې وسېږم موږ یو ډبه وبه په 100 روپۍ رانیسو په جیم کې موږ شکل مریض موږ ته پیدا شي د وبو د وځ زموږ خلک مشت نسټلای خپل مریض دغه سړک یا روډ پر نسی وړلای مشکلات یعنی کډوالي خپل د کډوالي لفظ خپل جوړ د مشکلات څه دي نو زه د کډوالي کم تصویر تاسو شیر کوم کدي ایجوکیشن په برخه کې وغواړي دا اوس موږ بیچوګانی په یو کېم کې نه لرو دغه روختن نه لرو سړک نه لرو روډ بجلی نشته ګیس نشته د زموږ غټ روزګار چیش دی دا اوس زه د کراچي د سرانان خبر کوم موږ په کراچي په شهر کې زموږ خلک زی پر ډیرانو باندې کاغذونه ټولي چې په کراچي کې پر هر ډیران باندې ته وګوري هغه به د سرانان وګړي چې پر هر ډیران وګوري هغه به افغان کډوالي د بلوچستان وګړي وي نو خبره دا ده چې زما دروس پر زبه و پیړی کشتون لرم زما پکچر په پوسولې د 20 صدې سره څنګه برابر اب ظاهر دا کله چې د بلوچستان کې ورسته ډیر سیلابونه راغلي او بارانونه شي داسې پیښه وشي سیلابونه بارانونه وي یا ګرمي وي یا یخني وي هغه وخت په کډوالو په کېم کې سوي سوګرازي دغه وخت کې د سرسکیو امدادي ژغورنې کارونه کنه تاسو څوک هم د تپوس نه وي بس هم داسې ناسې داسې پراته
خبره خو دشته بنګریز صاحب چې راتلونکي پراته خو د ورځې شپانه سیمونه د انجوګانې راځي او کم تیر سیلابونه چې وسوله په هغه کې چې څومره افغان کډوال زیانمن شو هغه سره د ویر په امداد هم نه دي سو صرف د پی پی ایچ آی د خوا څخه په سرانانو پندغالي کې یا په سرقات کې ځینې کورونی سره په استعمال کې ورکړل سول هغه خلکو په لاس سره ولیشل ظاهر د دومره مشکلات دومره ستونزې دومره بېوزلۍ او واقعي د دنیا د یو کیمپ نقشه چې څنګه وي د هغې نه هم بدتره نقشه ده ځکه چې ما په دنیا کې زه تللی یم د خبریال په توګه کیمپونو ته ورغلی یم کیمپونو کې انساني حقوق ژوندي وي خیال ساتل کېږي ابرو وي صفا اوبه وي صحت وي تعلیم وي تا چې څه وویل دا واقعي د فکرمندۍ وړ دي په داسې حال کې بیا هم افغانان چې دي افغانستان وطن هیواد افغانیت دا خو به یاد ساتي ورته به یاد وي مثال په توګه د استقلال ورځې به کله نمانځي کله به د ازادۍ ورځې نمانځي کله به د افغانستان ترانې او غږونه او خبرې کېږي که نه دا قصې اوس هېرې شوي د خلکو نه افغانستان ته هېر دی بالکل یو کډوالو یو بل شان ژوند دی یو شی به بنیادی صاحب سیاست ته بنظم خو د پاکستان د حکومت او خصوصا د دې سیمې د پښتنو زه په هیڅ یو افغان کډوال کور ودانۍ وایم دلته چې د موږ فکری ازادي هم لرو او خپل د افغانیت په لیول چې کوم زموږ سوچ فکر وي زموږ ممانعت څوک نشي کولای زه به اوس د خپل زموږ په کمپوټ چې کوم شونځي دی یا لیسي دی یا سکولان چې ورته وای اوس زه د یوې لیسي دغه مدیر یم یا سرښوونکی یا پرنسپل یم هغه لیسه د غازی امان الله خان په نام ده یو د ابو مسلم خراساني په نام وزیر هغه د افغان د امچا په نام ده چې کوم د افغانانو افتخارات دي پوسولې د هغه ټولو نومو باندې پوسولې د هغه افغان کډوال فخر کی تر اوسه پرم ځانونه افغانان ګڼي او پر افغان وطن د مور حیثیت لري خپل د مور سره مینه لري د خپل وطن شوق لري خدا د حالاتو مجبوری د ظاهر د جګړو مجبوری افغان ظاهر دماغ غوري ظاهر دا سیده چې ټول نړۍ کې مهاجرین چې چرته تللی دي خپل هیوادونه پرېښي دي هغه د خپل وطن یادونه د خپل زما ته ښکاري ته د ګرمیم کېږي خوله باندې راځي او بخډیر زیات تکلیف کې خو دا کله کله زحمت وي ځکه چې بجلی بنې ته په کډوالۍ کیمپ کې ول دمدا صورتحال وي زه سانه ډیره بخنه غواړم چې په زحمت در کوم خو بیا هم ضروري چې دا خبرې کوستا خبرې خلک اوریدلم غواړي مهم هم دي ما دا د ویل چې امریکای ته خلک راغلي دي له پاکستان له افغانستان له هندستان له یورپ د کم ځای نه یا نور دنیا ته لیدل غوځان سره خپل عنعنات د دستور وړي دی او هغه وطنونو کې دا حق لري مثال په توګه دلته پاکستانیان د خپل آزادۍ ورځ مانځي دلته افغانان د استقلال ورځ مانځي هندستانیان په غټ غټ جلسې کوي یعنی امریکا کې د بشري حقوقو او د امریکا د قانون تر مخه د ازادي شته او دا نړیوال خبره ده چې یو کډوال دی او ځکه هغه خپل ژبه کلچر تاریخ هغه باندې پاغي پابندي نه وي منځلو دا ماشومان چې تاسو کم دي دا وسنۍ کول چې کم دستان ورسنۍ چې کم کول دي دا ملینیم د دې تیاد دي د افغانستان ژبه د افغانستان تاریخ غرونه نمونه د اشرف غنی نوم چا تصویر په تاسو کور کې لګولې وي یا ملي ترانې داسې کوم شیان ماشومان تیاد دي کنده غونه هیر شوي دي تاسو ته یاد وي بالکل وطن چې د افغانستان پوسولې خزم زما پیدایښت دلته د افغانستان څلور کې ولایتونه دي د افغانستان څلور خواوې د افغانستان افتخارات د افغانستان تاریخ د افغانستان ثقافت د افغانستان دود کلتور دا ورسمش په هر کم ته چې ورسي د هر پندغالیته ما دا درته ول مخ خپل په خبرو کې زه د کډوالو د کمپو مشر نه مګر د دوی د حقوقو د لپاره کار کوم چې هر کم ته ورسي د هر کم د ازمج پکچر چې دی ازمج تصویر چې دی هغه تلیو پرمو کې خپل د دود کلتور او دستور مطابق روان دي که مولا دي که تعلیم یافته دي که به تعلیم دي که کوچنی دي که لوی دي دا اوس موږ نمونه زما بچان دي زما د یو بچنوم جمال خان دي د یو د اتل خان دي د یو لور مس پوجمې دي د یو د اریانا د بلی د سوله ده نو دا خو د پنجابي کلچر نه دی نه د ایرانی کلچر دی د افغان کلچر دی د پښتانه کلچر
خوراکونه دودونه دستورونه ودونه خادي غمونه چې وشي دا هم هغه شان کېږي څنګه چې په ننګرهار او کندهار یا پکتیا او خوست کې دغه سیمو کې کنه دلته اوس دستور بدل دی. زه دا تاسو کوم چې کډوالو کېم دی دا په بلوچستان کې د پښتنو سیمه دا او دغه یو شان پور یو شان خبر ده. خو بیا هم نوې نسل پیدا شوی دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، ټلویزیون دی، د پاکستان نصاب دی، د پاکستان سکول دی، د پاکستان اخبار دی، په دې لحاظ سره چې دا غي اثر شوی دی کنه دا ځکه مې تاسو کو نه خبره دسته هغه به بالکل پر هر 25 کیلومتر یا باندې یو لهجه د بل لهجه سره فرق کوي کنه. دا د 40 کال یا 10 کال وسول دلته افغانان کډوال وسیږي لهجه بدلون کړي پوسولې ک فرضاً یو افغان کډوال په کوټ کې وسیږي دا غي لهجه د پښند خلکو سره فرق لري، یا په جوب کې یا په کلاسي پلا کې یا په بوري کې په دې سیمو کې وسیږي یو د بل سره فرق کوي. دا رقم خو دغه سیمې ځای پښتانم پوسولې لهجه د بل سره فرق کوي، مګر په دود کلچر اناناتو کې هیڅ فرق نه دی راغلی. کم چې پرون زما پلار کم دود دستور کوي زه پراغه دود دستور رواني چې زه کم دود قرباني زما بچیم راغه باندې سم ده. زه د کراچۍ د کډوالو خبره کوم هغه تر اعظم بیا او زه په دې لړ کې تاسو غوښتنه چې هغه تم راځم، خو وخت چې کله خبره کوله هغه ټایم کې ما ستاسو د تاسو نورو مکړل چې تاسو ته کله کوم اشرف غنی صاحب، حامد کرزی صاحب، مولا عمر صاحب، د مولا عمر صاحب مولا یعقوب صاحب بیا داسې کوم تن راغله دی کله تاسو کړه دی سګنی راغلی خو دوی شکل سفیران وو د کرزی په دور کې یا د هغلی کرزی صاحب په دور کې یا د هغلی اشرف غنی صاحب په دور کې هغه سره ما بل هم راکې کړی دي کې رښتا نظر دی رشي هغه به دام راته وی چیرې د کډوال ته بیا وایي چې اوس خپل حالات سم دي، امن دي، روزګارونه دي، وسایل دي، راشه دا خلک تل نغواړي. یعنی یو تور په د کډوالو هم د چې په پاکستان کې خوشاله دی او د کله چې موږ وبوزو بیا واپس راشي بیرته راشي. خبره خودشته په حساب ځینی شان چې دی هغه سیاسي اړخونه لري، خو پېست یو افغان کډوال د افغان خو خپل د وینا کوو خپل نظر په لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوو بیا به قضاوت دوی پر کوي. دا نه چې زه د طالب په لوي کوم او د جمهوریت خلاف وځم. زما کته بار بار د کرزي صاحب نوم اخلي یا د اشرف غنی صاحب نوم اخلي، زما ګیله د دوی څخه ده چې د دنیا 2 بلین یا میلیارډ ډالر چې کوم افغانستان ته رااله دوی د یو پنسل مهرباني وکړي چې د افغان کډوالو سره دوی مدد وکړي. دا یو پات سورالو د ملا محمد عمر مجاهد خبرې ته یا پرځند ملا یعقوب اخون خبرې ته هغه شل کاله پوسولې د ډرون تیاری سرخېدل چې دا د دهشتګرد یا ترهګر دي، نو هغه خورکې پوسولې زما پښتنه وکي ک خپل ځان وساتي. دا نن چې دوی پر قدرت راغلي کله چې دوی پر رسمیت په پیژندل سو بیا به هلته مش قضاوت کوي چې پوسولې دوی ولسته مخلص او که مخلص نه دي. دا سوالونه دي چې زیات خلک یې نشي کولای یا جواب ورسره وي نه په دې خاطر باندې نه وایي چې دیني د خلکو خوا به دي. زموږ د جمهوریت چې د دنیا ټول کومکونه رااله دوی د مهرباني وي چې په خیبر پښتونخوا، په بلوچستان، په سند، پنجاب کې دوی د یوې روپۍ د تعلیم په بخش کې زه نور پیسې په دغه نه غواړم چې ماته دي شړې راکړي او ماته خوراکي توکي راکړي. دوی د تعلیم لپاره چیش کړي یو سرټیفیکټ ورکړي د ټولسم ټولګي څخه چې کوم په زده کوونکي فارغ هغه په 2500 روپۍ باندې ورکوي. دغه مشته ګټه کړي ده. بل دغه په خواني حکومتو یو چارواکي د مهرباني وکړي چې موږ د افغان کډوالو سره د یورپ مرسته کړي. نو بیا زه څنګه دا اوس ما دغه لفظ دغه خبري خو هغه د افغانیت مجبوریت چې موږ درته وای یعنی دغه باس پر خلو ولا والا کراځي چې پوس ولې دغه باس وکړو یا دغه خبري وکړو ولې یو چا چې ما په در نه دی خوړل د ملت په درد نه دی خوړل نو کدوې د ملت په درد خوړل نو نن به دوی په وطن کې د نن ناس وای نو نه په ترکیه کې وای نه په امریکا کې وای نه په یورپ کې وای دغه ځای افغانستان نه جوړیږي نو دوی چې د قدرت پر کدی ناس د ملت سره څه ظاهر ته 1580 کې په پاکستان کې د کډوالو په خیم کې پیدا شوی هم دلته لوی شوی افغانیت درته یاد دی. ستا خبرې ما احساسات کوي زه د اعتراف کوم د خبريال په توګه باندې احساسات کې د ما ته نه دي په کار خو ته سوای د قصه ډیره ایموشنل انتهایی جذباتي قصه ده او ډیره دردونکي قصه ده. ناول په لیکل کې دی شي، تاریخ په ډک لیکل کې دی شي، فلمونه او ډرامې په جوړ کې دی شي. اټس ا very very important I mean مطلب دا چې د تاریخ یو
یو مهم ترین باب بیانې لګیا ہے او ستا په خبرو کې د خبريال په توګه زستا خبره کاونټر کولای مشم زه پکې اعتراضي تاسو هم کولای شم خو دې ځکه زنه د اشرف غنی صاحب نه د حامد کرزي صاحب دفاع کولای شم او نه د مولا عمر یا د مولا حسن اخون مخالفت کولای شم دا ستا حق د چته وای د خپل مشرانو د غوښتنې وکي خپل مشرانو د سوالونو وکي او د افغان پتوګه د کډوال پتوګه باندې پدې باندې زم داتا ته پردم کبدي ما څوک ملامتای د خبريال پتوګه زب تیار یم اوس دې ترازو چې د کراچۍ کې چې پتیرو اتو نه ورځو کې تاسو خلک ونیول شو تب بیا وایي چې سیاست ته بنځو خو بهرال سنت شکل کې نه سیاست ده دا سي ځنی خلک تاثیر کوي ابل ما د کراچۍ د کونسل جنرال سره خبرې کولې تخاري صاحب سره هغه ته ویل چې هغه شک دار چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان ترمنځ چې لانجه ده یا جنجال ده د زور واسه د کډوالو نه یا د پرشر په توګه د فشار لپاره دا کاری ته صحه د پوری کډوالو د داسې ویلي چې دا څه قصه شته کنه دا د سره تعلق نه ساتي خبره است بنيري صاحب یو خبر وکم پر سیاسي اړخ باندې پوسولې هغه شی چې زما حق دی ماته د اقوام متحده یا منشور ماته کې راکړل شوی دی فرضاً د پاکستان د عین په مطابق باندې وي دا هغه ځای به مش پورته کوو څوک خو به دی کې شکی خو یو شی زده وایم دغه سیاسي اړخ لري چې مقصد دوی کډوال نه نيسي دا خپل پر ځای باندې زپریدم زما سوال یونیسیار تراجه دي زما سوال IOM تراجه دي اول زه غیر قانوني کډوال چې راغلي دي کله چې په دوی دا غیر قانوني کډوال هغه ځای ته متوجه کی کله چې په 2021 کې د طالبان حکومت را لیدا کډوال رااله زما سوال د دغه خیریه ادارو څخه دي دا کم خلک چې ستا انډر دي تا کارډ ورکړي دي دغه کارډ والا په باندې دي اخو سیاسي مسله هغه د پاکستان د افغانستان سیاست خپل پر ځای باندې زمنم دا سیاست ته تخاري صاحب وي زوام ته وي افغان چوي پوسولې مجه منو خو زما د یونیسیار سره ما نن په دې باندې دغه کوي چې شاید تاسو د یونیسیار چارواکي اخیستي دا اوس موږ د پیوار کارت کس ولې نه ول کیږي د زمواري د یونیسیار دا یو 15000 افغان کډوال کارډونه بلاک دي دا کارډونه ولې نه ورکول کیږي دا خو سیاسي مسله نه وي د ECC کارډونه د IOM چې د اقوام متحده غټ اداره ده په 2019 کې د اشرف غنی د حکومت کډوالو کوم وزیر چې بلخي او د پاکستان حکومت درې جانبه پریکړه وکړه چې غیر راجستر افغانان به تب موږ قانوني اسناد ورکو هغه ته ECC اجار کارت وای دا کارتونه رجستریشن وسو ثبت وسو تقریبا 8.5 لک افغان کډوال رجستر سو 5.5 لک افغان کډوالو کې 3 لک افغان کډوالو یا 4 لک افغان کډوالو ته کارتونه ملاو سو یا نور د کارتونه ملاو نسو دا کارتونه ولې نه ورکول کیږي پولیس ته ولې باندې پرشول کیږي دا زما سره چې کارت نسته نو ټوکن را سره د ټوکن نه منل کیږي دا اوس موږ د کارتو ډیټ پر دی ټیم پر پر 2023 دغه جون کې زموږ کارډونه چې ایکسپایر شو د دغه د لپاره پوسولې ولې خبره نه کیږي پولیس ته ولې باندې پیدا کیږي مقصد دا هغه پرار چې پوسټ باندې وایسته د کارت ټیم پر دی موږ افغان کډوال شو موږ د سیو ملک د هندوان مؤمنان نه په جنت کې نه په دوزخ کې اوس موږ پر چا وژاړو د پاکستان د لاس وژاړو د یونیسیار د لاس وژاړو که د افغانستان د حکومتو د لاس وژاړو د چا د لاس وژاړو دا اوس موږ د افغان کډوالو کوم چې د سرانام خبره زده درته وکم د دوی غټ روزګار په کراچۍ کې دي دلته یو ډوبه په شلو پیرانی سي زده یې په کراچۍ کې نالي صفاکي الته پر کارت باندې نیول کیږي راځي دغه زموږ حکومت که اوس خبره وکړو هغه په رسمیت نه د پیژندل شوی نه یونیسیار خبره ورسره کوي نه دنیاوال خبره ورسره کوي یونیسیار کارت راکړی د زما کارت نه منل کیږي خداستې خپل میډیا د لارې خو دغه ویني چې افغان کډوال په کراچۍ کې ناری وي چې زما دغه کارت دی دا کارت نه منل کیږي نو اوس زه پر چا وژاړم اوس کا حقیقت و مخکې تا یو خبره وکړه زه دا نه دي چې زه د طالبانو په لوي یم یا فرضاً پر اشرف غنی او پر کرزي پر حکومتو باندې زبد و دا غزمج اساس دي چې موږ سره څومره ظلم وسلو تا ته د دنیا پیسې رالي تا څه وکړل ته د نن ناری وي او طالبان ایجوکیشن نه لکه یا پلان نه کی خو هغه سیاسي مسایل دي د خپل داخلي مسله د ځکه موږ په پاکستان کې میشو د زموږ په ټول
پاکستان کې 12 کال کتابونه نو د تعلیم دغه دوست خلکو د دیموکراتانو پس ولې ظاهر ما سره پروګرام وخت ختميږي او تا لبډیر وخت واغسته ګرمي هم دا یو ارمان چې دی باسواده افغان زلمی پتو غوانه خلک ارمانونه وی چې رضا سپوږمۍ ته وخېجم گاډي والم بنگلا والم دنیا کې سیلونه وکما کم ځای کې چې داسې ماشومان وي چې هغه به بدلې جون کوي کې دې شي دغه شات سوچ دغه په ذهن کې ناراضي نور واړه سوچونه به راځي دا سی وړو کې سوچ د سلور د ښکالاته د ښکاله کتاب ذهن کې راغلي وي تا وایي چې کاش کدا سي خو یو ارمان چې ته د دې تاسو د کډوالو د لسو کې په نمائندګي کولای شي دا سې کله یو خبره پسند کې راغلي دا 2 منټ سره پاتې دي زموږ دغه غټ ارمان دی چې زموږ په وطن کې د ټولو افغانانو تر مابینځ یو تلپاتې سوله راسي او یو دغه ملي حکومت راسي او ټول افغانان یو وسترخوان باندې سره کښیني او موږ دغه د کډوالۍ کې د دنیا په هر ګوټ کې وي افغانان وي هغه راسي خپل وطن ته موږ هم دغه رقم لکه څنګه چې د نور خلک ازادي لري یو وادون خپلواک افغانستان ولرو او خپل په وطن کې وسا ژوند ولرو دا زموږ د ژوند غټ ارمان او دیر سلويخ سکند بدونو واخلو دا کوم سندره چې افغانستان کوم تاریخي پس منظر وي پکې یا سندرغاړي وي دا درته یاد ده چې ته په ذهن کې راځي زمزمه کوي ځان سره ملګرو خپلو کې وای ما ته کعبه ما ته ایمان دی وطن تر ایمان هم را باندې ګران دی وطن مرحوم عبد الله مقصود د خوش سندرغاړي ډیره مهرباني ظاهر ما سره ملګری